که نن در پورې خلک خاندي او وایي چې تاسې یې نشئ کولی، نو د هغوی خندا او ریشخند په خپل قوت بدل کړئ. ما غوښتل چې د ټافل ټیسټ ورکړم. د آمادګۍ د کورس او د ازموینې د فیس پیسې راسره نه وې. د هغې لپاره مې خزانه واخیسته. په فیسبوک کې چا راپسې وخندل، چا وهڅولم او چا د مرستې ډاډ راکړ. باور وکړئ چا چې راپسې خندلي وو د هغوی د خندا ریاکشن مې سکرین شاټ کړی. په خپله وړتیا یې لا باوري کړم. د آمادګۍ یو وړیا کورس ته په ازموینه کې بریالی شوم. د لارې کرایه به راسره نه وه. استاد چې زما لیوالتیا لیدلې وه میسج راته وکړه او ویې ویل کرایه دې زه درکوم، ته درس ته راځه. بالاخره یوه ورځ مې د ټافل ازموینه پاس کړه او 95 نمبر مې واخیستې. سمدستي را په یاد شول. په فیسبوک کې د خپل پخواني پوسټ په لټه کې شوم. ګورم چې په پوسټ مې د خندا ریاکشن یې نشته، یوازې د زړه والا لایکونه پاتې دي. ځانګړې مننه د هغو خلکو چې راپسې خندلي وو.